دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میداني کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د ځنغوزیو د غوټو انبارونه دي چې سلګونه ځوانان سپینګیري ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي. د ځنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابریږي. موږ دلته ترڅو د غټې څنو د خپل د فامیل دپاره چې مثال د ژمي کې لرګي واس نه لرو، هېڅوک واس نه لري چې مثال لرګی واخلي یا کوم داسې بل مصارف وکړي، بس دغه غوټو تر غولې د غټې څنو د ګیځ ارڅو شه بس دا ټیم مازدیګر یې موږ چوټي وي، نو په دا نه موږ ژوند روان دی. د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکارۍ کچه لوړه ده او خلک ډېر لنډ او وړوکی کار هم د خپلو اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي. دا لاته دا ګره چې دا لرګی دا خلک ګره دا کاروبار ګره چې دا نوستی دا د دش نه وخته دي چې ولکه د یور لرګی کړی شي چې دا یور په بالکو یا غریب خلک دا غریب خبره دو می ګره تخیره ګره دا تکیب کړه چې دا کی دا پته خو می نه لګیږي چې بشوي به څه وشي پلیار به څه وشي پیږي کنه خو دا غونډه نستای نه وخته دي. سره له دې چې د څو کلونو را په دې خوا د کمپلیکس مخې ته د ځنغوزیو غوټې راوړل کیږي او سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي، خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت تېرولو اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دلته موږ پاتې کېږي، دلته موږ خو د افغان روپۍ نه راغلي دلته پاتې کېږي. ستونزه ویل نرته دلته بارم ډېره ستونزه مخکې بارمینه وسول وي ډېر په تکلیف وي ژړایم د وسوله په دې ځای کې ډېره ستونزه ده. دا ځایونه نشته دا اوبه هم دې روغللی نه مشکل وي. یاد دې وي د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې هیواد د ځنغوزیو د حاصلاتو ډیره برخه دلته ترلاسه کیږي او د هیواد په کچه د سوداګرۍ مارکیټ هم خوست کې دی. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د ځنغوزیو ډیرې ونې پرې شوي، خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډیر شوی او له دې کبله حاصلات په ډیرېدو دي.